د فلم شروعات د یو کلی نه کیږي کوم ځکه چې موږ یو زمیندار ګورو چې هغه سره ډیر زیات چيلي وي او هغه لسین غاړي ته راځي او دلته کې مایان نسی ډیر زیات تیز باران وي او هغه مرګري چنده خان هم نسی خو دلته کې دوی یو غټه اگای ګوري کوم چې لګلګه خوځيږي په دا حرکت باندې دا ټول الکان ډیر زیات ویریږي دوی ډیر زیات حیران هم شي چې داسې شری خو دوی الته کې په وبو کې وغټه بلا ونه ګوري چې د دې خواته را روانه وي او یو دم د وبونه بهر ته روزي او په دې معنی چغه کې او د ډیر زیات ویریږي او دا کسانو د چغو اوازونه له زمیندار خزه هم اوري دا په منډل کې راشي خدا خپل خاوند د جکړ نه بغیر د کې سه هم ونه ګوري او دینه دغه ظاهر شي چې دغه بلا د ټول کسان د لکی وخوړو او دغه واقعیا خبره پولیس ته هم ورسیږي او دلته کې یو پولیس افسر چې راغینم جیکوي هغه راشي او خپل مرګرو سره فورا هغه ځیته لاړ شي او دغه ټول مړو باندې جسم هم د چکونو نشانونه وو دینه ظاهر شو چې دا یو غټه بلا و او هغه د وبو په لار چرته نه وتښتیده بیا موږ یو وړه ماشومه ګورو چې هغې نوم میوي او خپل ورور سره راغلی وي او دغه سین سره ناسته وي دا هلته کې د خپې یو غټ نشان وګوري او د دوی نظر هم په هغه غټې هګۍ باندې پرېوځي او دوی هغه هګۍ اوچته کړي او خپل کور ته یې ویسي د دې ورور چې کله دغه هګۍ وګوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي او پوه شي چې اوس زموږ د خوراک انتظام وشو او دغه هګۍ پخولو انتظامات شروع کړي خو د دې مشره خور لین ورته و چې دغه هګۍ ماته نه کوي او بهر ته یې لړا کوي او هغه لکه ونه کې ویریږي چې دغه هګۍ خو چېرته د غټې بلا نه ده چې کوم مني چې دا ماته شي او دغه بلا به بهر ته روزي خو په دغه خبره باندې دغه ماشومه ناراضه شي او د کور نه بهر ته لاړه شي او هغه سین غاړې ته کیني او دغه هګۍ اوس هم خوځېږي یعنې کومه بلا چې دی کې دنه ده هغه غواړي چې بهر ته لاړه شي دغه ماشوم هم دغه هګۍ سره ناسته وي او له هغې بلا د راتلو انتظار کوي خو دې ته پته نه وي چې دا څومره غټې خطرې سره هلته کې ناسته وي او بو دننه هغه بلا راشي او مایان خوري او د دې خوا ته نږدې راشي خو ډېر وخت نه د دې خور کور ته نه وي راغلي د دې خور ورور دې پسې دلته کې ګرځېږي خو دوی هلته کې په اوبو کې چپړه وګوري او دوی داسې فکر وکړي چې چېرته زموږ خور په دغه اوبو کې ډوبه شوه بل خوا د دې ورور په دغه اوبو کې ټوپ کړي او خور هلته کې ګوري دغه هلک دلته کې داسې محسوسه کړي چې په اوبو کې چې شی را روان دي او اچانکه بیا د دغه اوبو نه یو غټه بلا روزي او له مې پر ور باندې حمله وکړي خو په څه طریقه باندې دا خپل ځان بچي او د دغه اوبو نه بهر ته وځي او دا ورور او خور هلته نه په منډو لاړ شي خو دې پیره دغه بلا هم د اوبو نه بهر ته روزي او دې ورور او خور پسې هلته کې منډې وهي او دغه بلا پټو ته راشي او هلته کې څومره ذمهداران په دغه ټولو خلکو باندې حمله وکړي او دغه ټول خلک خپل ځانونه بچ کوي او اخوا دېخوا ته منډه کوي خو دغه بلا سپیډ ډېر زیات تیز وي او دا یو کس رانیسي او هغې مړه کوي خو دلته کې صرف دا جنۍ او هلک خپل ځانونه بچ کړي او په بوټو کې تېز نه پټ شي او لین خپل ورور ونیسي او په سړک باندې لاړه شي او دا غواړي چې په طریقه دلته نه وتښتېږي دلته کې او ګاډۍ وګوري او هغه ودرېږي په دې کې کیني هلته نه وتښتېږي او په څه طریقه باندې د دغه بلا نه او یو خطرناک ونکي شي نه ځان بچ شي او دلته نه لاړ شي خو دې دواړو ته دغه پته نه وي چې دغه بلا او د دې کلي ته راغلې ده او په کلي کې ټول خلک دغه بلا مړه کړي دي بل خوا ته لین خپل ورور ډاکټر ته راولي او په هسپتال کې د دې پټۍ وکړي او پولیس ته هم ډېر ژر د دغه حملې پته ولګېږي او دا هم ورته پته ولګي چې په دغه حمله کې ډېر زیات خلک مړه شو او صرف 2 کسان ترې بچ شوي دي بیا لین او له هغې ورور پولیس ته راځي او هغې ته ټول بیان ورکوي لین ورته وایي چې دا خوبونه یو غټه بلا راووته او ورسره ټول ذمهداران یې مړه کړو خو دغه پولیس په دې باندې یقین ونه کړي او واپس په ګاډي کې کیني او پولیس سټیشن ته لاړ شي خو دې ته دا پته نه وي لګېدلې چې دغه بلا پیله هم په یو کلي باندې حمله کړې ده او هغه کلی ټول تباه کړی دی خو بیا دغه کیپټن ته ووایي چې په یو کلي باندې دغه بلا حمله کړې ده او هغه بلا لپاره دا کیپټن هغه کلي ته لاړ شي دا چې کله دلته کې راشي دلته کې صرف مړي ګوري او یو ژوندی سړی هم ونه ګوري د مړو حالت چې کله دغه پولیس وګوري نو دا پوه شي چې دا هماغه بلا ده کومه چې د اوبو نه راغلې ده او بیا دا ټول خپل ملګري راغونډوي او غواړي چې دغه بلا په څه طریقه مړه کړي او دوی ته دا پته ولګي چې دغه بلا چې کله خلک مړه کړي دا واپس دغه اوبو ته لاندې کوشي او دغه یو ځای دی چې دغه کې دا ځان پټوي او بیا دغه کیپټن خپلو کې 2 ټیمه سازوي یو ټیم د مشر چې وي کیپټن جیمز وي او دې ته پته ولګي چې څنګه په دغه بلا قابو کوم جیم چې کله دلته نه روان نو هغې ته خبر راشي چې ته به خپلې لور ته ځي او د سکول نه به هغه ځان سره بوځي ولې چې دې لور یوه بدتمیزه جینۍ وي او دا روزانه په سکول کې جګړې او لانجې خلکو سره کوي
نن هم دې په اسکول کې جنګ کړی و او دا پرنسپل راغوښتی و چې ګیله ورته ورکړي. د پرنسپل نه معافي وغواړي او خپل لور ننه په ګاډي کې کیني او ځي چې ټیم سره خپله مشوره وکړي. بل خواته موږ په هسپتال کې لین ګورو چې هغه رور سره ناسته وي او د دې رور یو غټ ونه کې خوب ګوري کوم ځای کې چې دا هغه بلا سره جنګېږي او هغه بله دا مړ کوي. خو دا واپس چې کله په خوب نه راشي بهر ته دا غواړي چې خپلې خور سره خبرې وکړي خو دې ته پته ولګي چې په دغه حمله کې د دې جبهه کټ شوې ده او دا اوس خبرې نشي کولی. او لین ته پته ولګي چې د رور په جسماني حالات کې هم تبدیلي راغلې ده او د دې رور د جسم عجیبه غوندې کې شیونه روزي څنګه شیونه بچي له بلا نه راوتو او کمې اوبه چې په دغه اګۍ باندې هم پرتې وي او دغه هلک اوس هغه بلا سره هم کنیکټ شوی وي څنګه چې هغه بلا په خلکو باندې حمله کوي د لین رور ته هم دغه خلکه مخامخ کاریږي او دا رامنډی کوي او د هر څه په یو کاغذ باندې ولیکي د کوم نه چې لین ته پته ولګي چې دغه بلا اوس چېرته کېده یعنې په دې ټایم کې چې هغه بلا چېرته کېده. بل خواته کې هغه پولیس خپل ټیم سره یو سینټر ته راغلی وي هلته کې لین راشي او هغه کیپټن ته د خپل رور هغه کاغذ وښیي چې چېرته کې دا بلا ده او ورته وایي چې زما رور تاسو هغه بلا ته ځان سره بوتلی شي. لین خپل رور دلته کې راولي دا مخکې وي او شاته ورپسې پولیس روان وي او ډېر زیات خلک ورپسې روان وي چې هغې سره ډېر زیات اوزار او هتیار وي. د لین رور یو بلډینګ ته اشاره کوي ورته وایي چې دغه بلا اوس دې بلډینګ کې دننه ده دې لپاره یو کس هلته کې په دغه بلا باندې یو بم لړکي په دغه بم باندې خو څه ونشي خو دغه بلا نور هم په غوسه کې شي او غوسه شي بهر ته روزي په دغه خلکو باندې حمله کوي او دا یو کوششدی او هلته کې ولي خو بیا هم دغه خلک په څه طریقه باندې دا بلا له څلورو طرفونه ګیره کړي او په لاسونو کې چې څومره هتیار وي په دې باندې پې حمله وکړي او بله نه پې یو غټ جال لړکي او په هغې کې ګیر شي. خو څنګه چې دغه خلک هغه بلا وخي بل خواته موږ د لین رور هم ګورو چې هغه هم زخمي کېږي او خوږېږي. لین ته پته ولګي چې څه په طریقه باندې زما رور دغه بلا سره کنیکټ شوی دی او دا زر منډه کوي او هغه بلا خواته راځي کوم ځای کې چې دغه خلکه وخي او پولیس ته ووایي چې دغه خلکه ایثار کا کنې زما رور به هلته کې مړ شي. جیم چې کله دغه هلک ته راشي نو دا وګوري چې څنګه نشان له بلا باندې دي هغه رنګي نشان په دغه هلک په جسم باندې هم جوړ شوي دي او بیا دغه بلا رانیسي او په ګاډي کې بندوي او پولیسو ته ووایي چې په دغه بلا باندې نظر ساتئ خو باقي خلک نه غواړي چې دغه بلا ژوندی پرېږدي او خوشي کړي او دغه خلک د ګاډي نه څلور طرفه ولاړ وي او غواړي چې دغه بلا دلته کې ختمه کړي او دې نه ظاهر هم ده چې د لین رور هم دلته کې به مړ شي. بل خواته کې موږ جیمز ګورو چې خپل ملګري سره ماغه سیند ته راغلی وي دا هلته کې یوه بله انډه هم وګوري او سره له خپې یو غټ نشان هم وګوري او دې ته دا پته ولګي چې دلته کې یو بله غټه بلا هم شته کومه چې اوس په اوبو کې داندې پټه ده ولې چې دغه خپې نشان ډېر زیات غټ و ولې چې هغه بله بلا کومه چې خلک مړه کوي له هغې د خپې نشان ډېر زیات ورکوټی وي په کوم باندې چې جیمز ته پته ولګي چې دلته کې یوه بلا نه بلکې ډېرې زیاتې بلاګانې دي بیا دوی ته خبر راځي چې یو بل کس هم ژوندی پاتې شوی دی چې دغه بلا پې حمله کړې ده او هغه بل څوک نه بلکې هغه وړه ماشومه مې وي خو جیمز ډېر زیات حیرانه شي چې دغه ماشومه خو د څو ورځو نه غیبه وه او دغه بلا سره وه او څنګه دغه بلا دا ننه مړه کړې او ورسره هغه هګۍ هم اوسه پورې دې سره وي کومه هګۍ چې دې د کور نه اخیستې وه او بهر ته تلې وه. خیر بیا ډیټیکټیو راشي او په خپل ګاډي کې دغه هګۍ سره کیني بیا دغه ټول خلک هلته کې یوه غټه بلا وګوري دا هماغه د اوبو بلا وه او د خپې نشان هم د دې وي او کومه بلا چې په ښار کې خلک مړه کوي هغه د دې یوه ملګرې وي او څنګه چې پولیس وګوري په دغه بلا باندې ډزې شروع کړي. جیمز هم چې کله د ډزو اواز اوري هغه هم راشي خو دلته کې دا یو کس هم ونه ګوري سوای د وینو کومو چې په ګاډیو باندې لګېدلي وي یعنې هغه بلا هم دا ټول خلکه مړه کړو خو د دې نظر هلته کې په یو کس باندې پرېوځي کوم چې څه په طریقه باندې د بزان پټ کړو او راغلی او په ګاډي کې پټ ناست وي خو بیا اچانک هغه بلا هلته کې راشي کومه چې د خپل حد نه ډېره زیاته غټه وي په کوم باندې چې جیم ویریږي او راشي د ګاډي شاته پټ شي خو بیا د احساس وشي زما لور او مې په ګاډي کې ناست وو او ریډیو په مدد باندې هغې سره رابطه وکړي ورته ووایي چې په ګاډي کې ځان پټ کړي بیا د دې لور نظر په هغه هګۍ باندې دی چې هغه اوس هم خوځېږي او څنګه چې دغه بلا هګۍ ګوري هغه هم د دې خواته را روانه وي ولې چې دغه هګۍ د دغه بلا وي د جیمز لور چې کله دغه بلا وګوري هغه ویریږي او ډېره زیاته چغه وي خو دغه ماشومه داخلي کړي او دغه بلا چې کله دلته ګاډي کې راشي د هغې ته ډغره ورکوي چې دغه هګۍ ته بهر ته روکاږي او ځان سره ډغرې سره هغه ګاډي اورېدلی وي او جیمز ډېر زیات فکرمند شي او د هېڅ څه خبرې پروا ونه کړي مخامخ راشي او دغه بلا باندې ډزې وکړي په دغه خبره باندې دا بلا غوسه شي او په خپل علاقې باندې په جیمز حمله وکړي په کوم باندې چې دا په اوبو کې پرېوځي
په کوم باندې چې دې ملګري د دې مدد کوي او هلته کې دغه ګیس هم بهر ته روکاږي او دغه بلا غواړي چې دغه خپل هګۍ هلته نه ویسي او بوتل اړه شي او د ګاډي شیشه ماته کړي میخ هلته کې ځان بچ کړي خو له جیمز لور هلته کې یو ځل بیا چغه کړي خو دې نه پهله چې دغه جنې مړ کړي دغه کس هغه ګیس ټینکر دې ته ورولي او په هغې باندې ډز وکړي په کوم باندې چې هلته کې یو زورداره دماکه وشي خو دغه سړی ډېر زیات حیرانه شي چې په دغه دماکې کې دا بلا بالکل هم نه وي خوږ شوي ویسي او دغه شانتي په دې پولیس پسې راشي او یو تیزه چغه په دا بل کس باندې ووایي په کوم چې دا وتښتېږي یو ځل بیا دغه بلا هغه ګاډي ته راځي چې خپل هګۍ ویسي او دې وار په خپلو پنجو باندې هغه هګۍ بهر ته وکاږي په کوم باندې چې جیمز لور ویریږي د ګاډي نه بهر ته منډه هغه داسې احساس وکړي چې دغه بلا به اوس په ما حمله وکړي او ما به مړه کړي پهله خو راشي په دې باندې اواز وکړي او په خپلو پنجو باندې په دې باندې حمله هم وکړي جیمز چې کله د اوبو نه بهر ته راشي او خپله لور داسې وګوري او په یو ګیس ټینک باندې یو ځل بیا ډز وکړي په کوم باندې چې زورداره دماکه هلته کې وشي خو یو ځل بیا دغه بلا بالکل هم خوږ نه شي او دې ځل هغه د دې لور پرېږدي او جیم پسې مخامخ ته راشي او د دې باندې هم خوله کوله وکړي او تیزه چغه کې خو دې نه پهله چې دا په جیمز باندې حمله وکړي او دا د خپلې ملګرې د بلا اواز واوري او دا جیمز پریدي او بیا هغه ښار ته لاړ شي جیمز هم دلته کې موقع میلاو شي د خپل لور اوچته کړي او نږدې یو هسپتال ته لاړ شي خو په لاره کې دې ته احساس وشي چې دې لور ډېره زیاته زخمي او سیریس ده او له هغې د زخمونو نه ډېره زیاته وینه په تیزۍ سره روانه ده او دا کوشش کوي چې د دې وینه بنده کړي خو له جیمز مخامخ د دې لور بچ نه شي او هغه هلته کې مړه شي په کومه چې دا ډېر زیات وجاړي بل خوا ته کې پولیس خلکه منع کوي چې دغه بلا باندې حمله مه کوئ خو دوی ته دا پته نه وي چې هلته کې یو بله غټه بلا دوی پسې را روانه وي او په خپله لاره کې چې هر یو شی ته مخامخ راشي هغه تباه کوي او لږ ساعت کې دغه بلا ښار ته راورسېږي کوم ځای کې چې د ملګرې بلا وي کوم ځای کې چې دا خپله ملګرې په ګاډي کې بنده وګوري نو دا ډېر زیاته غوسه شي او یو ځل بیا دلته کې په خلکو باندې حمله شروع کړي په کوم باندې چې د ښار خلک ډېر زیات ویریږي او ډېر ژر خپل ځانونه بچ کوي او هلته کې منډه کړي او افرې تفرې شي خو هغه بلا په دوی باندې حمله وکړي او خپل ملګري بچ کولو لپاره مخکې قدم والي څه خلک په بس کې ګیر کړي او کله چې دا خوري دا ټول خلک ډېرې زیاتې چغې ووهي خو دغه بلا په دا خلکو حمله ونه کړي او مخکې ته حرکت وکړي چې خپل ملګری هلته کې بچ کړي خو خلکو ته پته ولګي چې دغه بلا موږ نه خوري بلکې خپل ملګری هلته نه ازادوي دغه خلکه منډه کړي او پولیس ته دغه خبره وکړي او دغه بلا اصلي ټارګټ چې دی هغه کیپټن دی ولې چې هغې د دې دا ملګري ګیره کړې ده کیپټن ته چې کله دغه پته ولګي هغې ته له خپلې غلطۍ احساس وشي او موږ ته نه وه پکاره چې دغه بلا هم ګیره کړې وي او بیا خپلو پولیسو ته اډر ورکوي چې کومه بلا په ګاډي کې ګیره ده هغه تاسو خوشې کوي او تاسو ترې لرې لاړ شئ ولې چې د اوبو بلا خپلې ملګري پسې راغلی وي او له ښار خلکو هم هلته نه په ورو ورو تښتېږي چې خپل ځان بچي او دغه بلا یې یوازې پرېږدي خو د لین ورور ته دلته کې احساس وشي چې زه خو بیمار یم او عملم رامانې شوې ده او ما ته نه پکار چې د ښار خلکو سره هلته نه لاړ شم او دغه شانتې زه د نورو خلکو لپاره هم خطره کیدی شم او بیا هغه بلا ته دا مخامخ ځي لین هم خپل ورور منع کوي چې دغه بلا ته مه ورځه خو دا د خپلې خور خبره نه مني او خپلې خور ته اخري غاړه ورکړي او بیا دغه بلا ته مخامخ لاړ شي او په هغه ګاډي کې کیني کومه ګاډي کې چې بلا دوی تړلې وه لین ورور غوښتو چې دغه خلکه بچ کړي او بیا دا بلا د بلې بلا نه ډېره لرې وړي په کوم باندې چې دغه بلا ګیره وي هغه په تیزه چغې وهي او د دې اواز دا غټه بلا واوري او هغه هم ورپسې شاته ورمنډه کړي خو د لین روډ په تیزۍ سره دغه ګاډي چلی او د ښار نه بهر ته ځي او دغه شانتې دې له ښار خلکو زندګي بچ کړه خو لین اوس هم خپلې روډ پسې ډېره زیاته خفه وي ورځ چې کله دا ټول خلک راشي لین ته مې هم میلاوه شي دې دواړه یو بل ته غاړې ورکړي او په تیزه تیزه وچاړي جیمز هم چې غوښتو چې د خپلې لور بدله د دغه بلا نه یې اخیستې وي او هغې ته له غونډه کې شک شي چې مې دغه بلا سره هم کنیکټډ ده او د دغه باره کې چې کله دا کیپټن څه خبره وکړي خو هغه ورته ووایي چې دغه کیس یو ځل بیا کولاونه کړي او پرېږده او هغه نه غواړي چې یو ځل بیا دغه بلا راشي او د خلکو زندګۍ په خطرې کې شي دغه دپاره جیمز د پولیس نوکري پرېږدي ولې چې هغې غوښتو چې دغه بلا نه یې خپلې لور بدله اخیستی وي خو د دې پولیس ملګري داسې کولو نه ایساروي بیا موږ 15 کاله پس وخت ګورو چې مې اوس غټه شوې وي او هغه اوس هم دغه سیند ته راځي ورته کښېني خو هغې ته دا پته نه وي چې د تېرې 15 کلونو نه جیمز دې پسې ګرځېږي او نن اخر هغه دې سره میلاوه شي او هغه اوس هم دغه سیند سره ناسته وي او هغې سره د فارم جانوران هم ناست وي جیم چې کله دلته کې راشي دا هلته کې هغه بلا د اوبو نه بهر ته وګوري چې روځي او په یو چیلي باندې حمله وکړي او هغه وخوري خو د حیرانۍ خبره دا وه چې هغه مې ته هېڅ هم نه وایي
او الان کې هغه د دې ډیر زیات نږدې راغلی وي او مې دغه بلا سره مینه هم کوي او داسې معلومه ده چې دا دواړه اوس ملګري دي خو مې چې کله واپس کور ته لاړ شي جیمز هم دې پسې شاته را روان وي او دې ته مخامخ راشي او ته وایي چې زما د لور مرګ په تا باندې دی او هغه دا الزام په دې جینۍ لګوي خو اچانک یو بله وړه بلا راشي او په جیمز باندې حمله وکړي خو دې نه پیله چې دغه بلا دا وخوري او مړ کړي دا د دغې بلا سترګې وسوځوي او دا یو ځل بیا دلته نه کې بچ او بیا دا یو تومانچه راوکاږي او دغه بلا مړه کولو کوشش کوي خو دې نه پیله دلته کې هغه مې وګوري چې دغه بلا سره ناسته وي او دې ته وایي چې داسې مه کوه جیمز به یو غار ته راځي او هغه دلته کې څه شی ګوري کوم چې له مې د رور کپړې وي چې په هغې باندې وینه وي خو دا هلته کې یو لایټ وګوري کله چې دا هلته کې نږدې ورشي ته پته ولګي چې دا خو یو مندر دی او دلته خلک راځي او دلته کې له بل څه پوجا نه بلکې د دغه بلاګانو پوجاګانې کوي ولې چې هلته کې په دیوالونو باندې د دغه بلاګانو تصویران وي او عکسونه یې جوړ وي د وینو باندې خو دې نه پیل چې دلته کې څه نور معلومات والي دا شاته نه چې شي سا واوري او کله چې دا شاته واوري هلته کې بل څه نه بلکې هغه بلاوي چې ورته ولاړه وي او کومه چې د جیمز په انتظار باندې وي چې کله به هغه دلته کې راځي او اوس دغه ټایم و چې دغه بلا به اوس جیم مړ کړي او دغه بلاګانو ته چې څوک هم مینه کوي نو دا بلاګان هغه خلک نه مړه کوي بلکې خپل ملګري کوي او کم کسان چې دغه بلاګانو ته نقصان ورسوي یا دغه بلاګانې مړه کوي نو بیا دغه بلاګانې غوسه کېږي او هغه انسانان ختموي